ان شاء الله چې لیکي نو دا به داسې لیکي الف نون دا شو ان بشین الف همزه دا شو شاء او بیا بس لیکي الله ان کچرتا شاء اوغواړي الله الله داسې طریقه لیکل بعض داسې لیکي عربو کې هم ډېر شته عجمو کې هم شته او د ظاهري غلطي ده الف ولیکو چې هغې لاندې همزه بیا نون بیا شین منځ کې فاصله نشته دې سره تړي د نون سره شین وتړو بیا الف بیا همزه نو دا ټول یو ټکی شو انشاء او بیا الله ولیکي نو یاد ساتئ اوس د دې ترجمه څه ده دا بل خو موږ ترجمه وکړه ان جدا دی او شاء جدا دی او الله نوم جدا دی نو ترجمه یې څه ده ان که چېرته شاء وغواړي الله الله صحیح شو دې ځای کې اوس دوه ټکي دي انشاء الله انشاء په عربۍ کې د جوړولو ته وایي انشاء څه ته وایي جوړولو ته د یو شي جوړولو ته نو انشاء جوړول دې ترجمه ده چې جوړول الله د الله والعیاذ بالله معنی بدلېږي ځکه دې کې ډېر احتیاط کوئ په دې باندې ډېر خلک نه پوهېږي رضا علی الیقین وایم ښه تعلیم یافته او ښه چې ډېر ډېر سبقونه وي هغوی هم دې ټکي کې دلته خطا کېږي دا انشا یو ځای لیکي او انشا چې د یو ځای ولیکو یو ټکی لیکو نو دې مطلب شو جوړول د یو شي او الله الله شو نو ته به جدا لیکي ان بیا به څه لیکي شا بیا به څه لیکي الله نو مطلب دا شو که چېرته وغواړي الله